السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، زه یم ستاسو ورور صدام حسین او تاسو ګورئ اس کیو ټیک چینل دی. یو نوي ټاپک سره دوستانو زه تاسو ته حاضر شوم انشاءالله چې د خوښې وړ به مو ګرځي. دوستانو، تاسو به تمنیل کې کتلی وي چې موضوع څه شی ده او څه رقم کېږي. نو ضرور نه ده چې بیا تشریحات ورکړم، راځو عملي درته ښیم چې څه رقم کېږي. دوستانو، تاسو وګورئ چې کله دلته ویډیو ته وګورئ، مثال چې عادي فیسبوک یا عادي مسنجر چې ګورئ دوستانو، په دغه سیستم کې وي لکه څرنګه تاسو ته اوس ښکاري. مثال همدغه وګورئ چې څه رقم کې دی، همداسې به ښکاري، ساده به وي. خو چې کله تاسو چک کوئ، کله چې تاسو دغه ګورئ مثال د خبرې، بیا هغه ته هغه سیستم باندې څنګه اړوي، راځو عملي تاسو ته درښایو. دوستانو، په دغه وخت کې تاسو څه شی وکړئ، یو وړوکی شانتې اپلیکیشن دی چې هغه ځان ته ډاونلوډ کړئ، چې هغه څه نومیږي، هغه نومیږي ډیزاینر ټول. صرف ډیزاینر چې ولیکئ په دغه سیستم باندې، دلته اول دغه ګورئ دوستانو چې ډیزاینر ټول د قینچي غوندې او کامره دی او لاندې پایې ورکړي دي په شکل د قینچي معلومیږي، خو قینچي نه دی، کامره ده، کامرې ایکنې ورکړی. دا به تاسو چک کړئ، دا به ډاونلوډ کړئ. ګورئ دوستانو، ډاونلوډ ډېر زیات دی، تقریبا 1 میلیون پلس خلکو ډاونلوډ کړی دی. 2000 خلکو پکې نظریې یعنې ستاسو کمنټ یې ورکړي دي، ورته ریویو یې ورکړی ورباندې. تاسو دوستانو کولی شئ چې دا چې کله انسټال کړئ، ډېر کم دی، 1.3 MB دی، څه کم 2 MB دی. دا چې انسټال کړئ د اوپن باندې به کلیک کړئ. دلته اوپن څخه وروسته تاسو چېرته به راشئ، دلته به راشئ د مک اپ اورلی د باندې دا به آن کړئ. آن کولو څخه مخکې دلته تاسو ته مثبت بټن، دلته مثبت باندې وکلیک کړئ. کوم عکس وي هغه عکس چې تاسو غواړئ هغه به شي دلته به سلیکټ کړئ، او لینډسکیپ موډ کې به هم عکس سلیکټ کړئ. چې لینډسکیپ کېږي دا عکس به راځي، کله چې مثال داسې پورټریټ وي دا عکس به راځي. لاندې چې دلته ګورئ تاسو ته دا اورلی ده، اوپیسټي ده، چې څومره باید تاسو ته د عکس ښکاره شي په هر سایډ باندې، هر ټکسټ باندې، فیسبوک باندې، مسنجر باندې. مثلا ما اوس فل کړی دی، په دغه وخت کې اوس زه راځم چېرته راځم، فیسبوک ته راځم. تاسو فیسبوک ګورئ څومره لوکس معلومیږي. دوستانو، تاسو کولی شئ خپل د ګلالیو ماشومانو عکسونه دغه ځای کې ورکړئ، خپل عکس ورکړئ، یو منظره ورکړئ، هر شی کولی شئ دوستانو. چې مثال وګورئ، ځم اوس مسنجر ته، چې تاسو وګورئ چې مسنجر کې هم تغییرات راغلي دي که نه دي راغلي. ګورئ دوستانو، مسنجر کې هم تغییرات راغلي دي، ډېر لوکس معلومیږي، یعنې ډېر ښایسته معلومیږي. دوستانو، زما به هر چا خپله خوښه ده، کېدای شي ستاسو خوښ شي یا خوښ نه شي. تقریبا زما خوښ شو، ما وغوښتل چې تاسو سره هم دا چک شریک کړم. دوستانو، ډېر زیات وبښئ چې مثال د څه وخت لپاره زه تاسو سره نه وم په چینل کې، او یو وخت لپاره مصروفیتونه ډېر زیات دي. دوستانو، تاسو ډېر زیات وبښئ بیا هم چې تاسو سره نه وم. انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو سره په آینده نیکسټ وخت کې د څه شي اول خو باید روزانه 2 ورځې بعد ویډیو تاسو ته اپلوډ کړم، ټیکنیکل ویډیو. او کوم نه شو نو هفته کې انشاءالله تاسو ته هفتهوار به ویډیو، ټیکنیکل ویډیو د دې چینل له لارې ګورئ. تاسو کولی شئ دغه چینل کې تاسو چا تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب کړئ او دغه خوا کې زنګ نشان ورسره ووهئ، چې آینده کې نیکسټ ویډیو چې بیا تاسو نه مس کېږي، او تاسو هرومرو هغه ګورئ. او یو ټیکنیکل، یو موبایل په باره کې، انټرنیټ په باره کې، کمپیوټر په باره کې تاسو ته به څه شی کې هم د چینل نشریږي. دوستانو، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله په امان.